دلته چې تاسو دا په سلګونه آرډرونه وینئ، دا هره ورځ همداسې زموږ د شاګردانو په اکاونټونو کې خرڅیږي او موږ بیا دا جنسونه آماده کوو او د پوسټ آفیس له لارې د دوی مشتریانو ته رسوو. په داسې حال کې چې دا ټول جنسونه زموږ خپل دي، خو موږ یې خپلو شاګردانو ته ورکوو. هغوی په خپل امازان اکاونټونو کې لیست کوي، خرڅوي او ګټه ترلاسه کوي، او وروسته بیا یوازې دوی موږ ته سورس پرایس راکوي بغیر له کوم اضافي فیس، امتیاز یا پټ مصرف څخه. او ورسره څنګ کې په هر جنس کې دوی ته 0% پلس ګټه پاتې کیږي، یعنی په هر جنس کې دوی 0% پلس ګټه ترلاسه کوي. موږ دا کار ځکه کوو چې کله یو شاګرد مثال په ډول باندې 10 یا 20 آرډر په عملی ډول باندې خپل ترلاسه کی او په هغې کې 0% پلس ګټه ترلاسه کی، نو وروسته له هغې څخه چې دی کله چې دا شاګرد خپله ګټه په خپلو سترګو ویني، بیا هیڅوک نشي کولی هغه د امازان له کاروبار او ګټې راوګرځوي. همدا لامل دی چې موږ لومړی د شاګرد سترګې خلاصوو، لار ورته ښیو او وروسته یې تر لوړو عوایدو رسوو چې بیا په خپله هم تر لکهاوو ډالرو او ګټې ځان رسولی شي. لکه څنګه چې دلته تاسې د مختلفو شاګردانو فروشات او ګټې په ښکاره ډول وینئ چې هر یو یې په دوامداره توګه ښایسته فروشات او ګټه لري. لکه څنګه چې موږ تل وایو، موږ یوازې د شاګردانو لارښوونکي نه یو، بلکې په عملي ډګر کې ورسره ملګري او همکاره یو، او تر فروشاتو او ګټې پورې ورسره ولاړ یو. اوس به تاسو ته سوال ولاړ شي چې موږ ته بیا د دې ګټه څه ده چې موږ خپلو شاګردانو ته پروډکټ ورکوو. موږ ته د دې ګټه دا ده چې موږ د خپلو برانډونو مشهوره کېدل غواړو او د خپل جنس په بازار کې خورېدل، دا زموږ ګټه ده، او همداسې د نورو برانډونو سره از هولسیلر یا ډیسټریبیوټر جوړېدل زموږ هدف دی. دا هغه لاره ده چې هم ځان او هم نورو ته ګټه رسوو، او موږ هم د همدې طریقه د خپلو شاګردانو د ګټې او د فروشاتو تضمین کوو، هغه که په FBA کې وي او که په FBM کې.